بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن په اکسل کې یو ډېر مهم ټریک تاسو ته ښیم. هغه دا چې تاسو سره زرګونه ریکارډونه وي او هغې نه غواړئ تاسې خاص یو څو ریکارډونه راواخلئ. یو مثال به درته یم، فرضاً تاسو سره حج په داخله کې چې دی مطلب 10,000 کسانو داخله کړې، قرعه کشي وشوه، دې کې چې دی 1200 کسان انتخابیږي، یا دې 1200 چې دی تاسې تذکرې نمبر باندې چې دی غواړئ دا راواخلئ. ځکه په ټولو کې چې تاسې سرچ کوئ ډېر سخته دی، نو تاسې غواړئ چې دغه صرف تذکرې نمبرونه تاسې سره دي او هغه راخلئ. نو په څه طریقې سره به تاسې راخلئ؟ دغه طریقه زه تاسې ته ښیم. فرض مثال ګورئ، دلته راځو مونږه، دلته زه تذکرې نمبر ورکوم. تذکرې نمبر مې ولیکه، دغه نمبر چې دی دا په دې لیست کې موجود نه دی، زه به یو بل راواخلم. ګورئ 55 245 اتومات یې ماته راواخیسته. همدارنګه فرض مثال بل نمبر لیکم 19 ګوره اتومات چې دی ماته هغه ریکارډ راخلي دلته. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې څه راواخلئ، هغه ریکارډونه راواخلئ. نو طریقه یې څنګه ده؟ راځو د دې لیست برابرولو طریقې ته زه به دا ډیلیټ کړم. ډیلیټ نه وروسته چې دی دا تذکرې نمبر به هم ډیلیټ کړم چې تاسې ښه پوه شئ ورباندې. راځو دلته نوم په خانه کې تاسې به ولیکئ مساوي ایکس لوکاپ. دا مو چې ولیکه، بیا به تاسې ورته د تذکرې نمبر د خانه چې کوم ده دا سلیکټ کړئ. اوس دلته چې دی نه سلیکټ کېږي، زه ادرس لیکم K2. ګورئ K2 مې ولیکه، دغه خانه چې ده دغه رنګ تاسې ګورئ آبي رنګ باندې سلیکټ شوه. بیا کام ورکوو. اوس راځو اول شیټ ته راځو، خپل لیست ته تذکرې نمبر ورته مونږه سلیکټ کوو. مکمل چې زمونږه څومره تذکرې دي دا مو سلیکټ کړه. دې پسې به تاسې چې دی F4 ووهئ. دا به چې دی څنګه شي؟ دا به لاک شي. بیا به کام ورکوئ. کامې نه وروسته چې دی تذکرې نمبر په اساس مونږه څه سرچ کوو؟ نوم سرچ کوو. لاندې به بیرته راشئ اول شیټ ته. اول شیټ ته چې راغلی، اوس به راشئ دې ځای نه به څه ورته سلیکټ کړئ؟ نوم به ورته سلیکټ کړئ. دې ځای نه مونږه نوم رااخلو، نوم به سلیکټ کړئ. نوم مو چې سلیکټ کړه، دې پسې به هم F4 ووهئ چې دا لاک شي. بیا به کامه ورکوئ. ګورئ کامه کې څه وایي؟ F not found. که چیرې نوم پیدا نه شو، میسج هم ورکولی شئ. زه ورته یم چې دا خالي پرېږده. بیا کامه ورکوئ. کامه کې میچ موډ دی، 0 ورکوئ. ایگزیکټ میچ دی، مطلب هغه کومه ویلیو چې دقیقه ویلیو ده هغه را پیدا کوئ. انټر یې انټر نه وروسته ګورئ دلته مونږ ته یې سره وانخیسته که نه، ځکه تذکرې نمبر مونږ نه دی ورکړی. راځو دې شیټ نه یو تذکرې نمبر به زه راواخلم. نو بیا به تاسې وګورئ چې دا څنګه راخلي. فرضاً زه 22,688 ورکوم. تذکرې په خانه کې 22,688. تاسې وګورئ خان یې راواخیسته. نمبر هم اتومات راځي. دا خپله اتومات ما طریقه برابره کړې ده. تاسې کولی شئ چې یوټیوب چینل کې وګورئ ویډیو د اتومات نمبر یا مسلسل نمبر راوستلو طریقه. بیا راځو په دې ډبل کلیک کوو او دغه کم کوډ چې دی دا کاپي کوو. یا فارموله بار نه تاسې دا سلیکټ کوئ، کنټرول C سره یې کاپي کوئ. کله مو چې کاپي کړه، د نوم خانه کې ډبل کلیک کوئ، دلته یې پیسټ کوئ. دلته چې دی عیني طریقه ده، صرف مونږ چې دی ګوره سرچ د نمبر په اساس کوو، خو دلته چې دی د پلار نوم مونږ راخلو. دغه دویم کم پارټ چې دی یا برخه چې ده دا به زه لرې کړم. سلیکټ مو کړه، لرې مو کړه، بیرته چې دی شیټ 1 ته راځو. شیټ 1 کې چې دی د پلار نوم ورته اوس سلیکټ کوو. دا مو سلیکټ کړه. دې پسې هم چې دی F4 ووهو. دا به انټر کوي. ګورئ د پلار نوم یې هم راواخیسته. کاپي مو ته یې راخیستې وه. راځو ادرس خانې ته او دلته فارموله بار کې ورته مونږه پیسټ کوو. هماغه مخکینۍ کاپي موجوده ده. دلته راځو اوس دغه کم دویمه برخه چې دا بیا ړنګوو، پاکوو. یا راځو شیټ 1 ته. دې کې چې دی د ادرس خانه ورته مونږه کالم ورته سلیکټ کوو. دا مو چې سلیکټ کړه، دې پسې هم F4 ووهو. دا مو انټر مو کړه. اوس ګورئ مونږ سره دا راغلل، خو د نورو سیلونو کې نه دی. دا لاک کوئ ولې؟ ځکه چې دا سیل ادرس بیا بدلیږي. نو چې لاک شي بیا نه بدلیږي. زه دا سلیکټ کوم لاندې تر څو پورې چې مطلب ستاسې څومره ریکارډونه وي هماغه اندازه به تاسې دا فارموله ډریګ کړئ، اپلای به یې کړئ. اوس زه یو بل تذکرې نمبر راخلم. فرض مثال زه لیکم چې 22,12,4 22,12,4 انټر یې کړئ. نوم یې راواخیسته. همدارنګه فرض مثال 19,0 19,0 انټر یې کړئ. اتومات به یې راخلي.
همدارنګه راځئ دې ځای نه فرض مثال بل زه راخلمه 22 12 څلور اتیا دا مو رااخیستی دی. همدارنګه فرض مثال بل راځئ 38 درې شپېته درویشت 38 درې شپېته درویشت انټر یې کوئ. یعنې هغه کوم نمبرونه چې تاسو ته کوم تذکرې نمبر والا قرعه‌کشي کې وتلي دي تاسې هماغه راخلئ او دلته چې دی انټر کوئ نو تاسو ته به یو لیست جوړیږي. نو هیله ده چې پوه شوي یاستئ، ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله اوسئ.